سمه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربان ذات دی. د عوامي نیشنل پارټۍ د دې تحصیل مشران، عهدهداران، د ضلعې عهدهداران مشران، د ملګري لیکوالانو عهدهداران مشران، د پی ایس ایف ملګري پکې کوي او دغه شان د نور کوم چې د دې خاورې خلک دي، ملګري دي، مشران دي، کشران دي، همزولي دي، بچي دي. ستاسو د ټولو په اجازت داسې ناستې چې کله مونږ کوو، غونډې کوو، نو دا په مختلفو موضوعاتو مونږ سره خبرې سره خپلو کې شریکوو او تفصیلي بحث کوو چې یو غاړې ته خو زمونږ په خپله هم سر خلاص شي، بلې غاړې ته خبر هم شو چې څه روان دي او څنګه روان دي، او بلې غاړې ته د دې نه هم خبر شو یا په دې هم خبر وکړی شي یا دا هم سره خپلو کې شریک کړو چې را روان به څه کوو، یعنې څه دي، څه شوي دي، څه دي او را روان به څه کوو او څه پکار دي، څه کول پکار دي چې د وطن خوشحاله شي، د وطن خلک سوکاله شي، د وطن خلک واکمن شي، د دې وطن خلک با اختیاره شي، داسې څه کیدی شي او څه امکانات دي او موږ په کومه طریقه کار کولی شو، د دپاره څنګه منډې تړې او هلې ځلې کولی شو. نن سبا چې کوم ماحول مخامخ ښکاري، ټولو ملګرو چې څنګه کوم ځای کې چېرته لاړ شو یا کوم ځای کې چا سره کینو یا په سوشل میډیا که تاسو ګورئ نو د ضمني انتخاباتو خبره ډېره زیاته روانه ده او دا سوال راولاړیږي چې ولې یو کس چېرته بل ځای نه راشي، ټول قامي مشران وکنځي، ووټ والي او بیا هغه ووټ د خلکو په دې مخ راولي او بیا ځي، لکه دا ولې او دلته قامي مشران یا دلته قامي ګوندونه یا قامي پارټۍ ولې هغې کې بریالي کیږي نه، یا د دې خلکو اعتماد ولې په هغې نشته، یا د دې خلکو اعتماد د حاصلولو دپاره څه کمی دي. نو دې کې دوه درې خبرې مخې ته راځي. یو خو تاسو په سوشل میډیا هم ګورئ او په خپلو کې هم سره چې کله موږ خبرې اترې کوو، بحث مباحثه کوو، نو په هغې کې هم دا خبر راځي چې جوړې دا قام ډېر بېننګه شوی دی که نه. په دې قام د بېننګۍ خو خوشحال بابا هم ډېره لویه ګیله کړې وه که نه پښتون بېننګه، نور خلکو هم بله ګیلې کړي دي، کومو مشرانو چې د قام کې کار کړی دی نو هغې د خولې نه هم کله ناکله داسې خبرې وتې دي چې هغه داسې ښکاري چې د قام نه یو حواله باندې مایوسه یا یو حواله باندې خفه ښکاري. خو قام به حیثیت مجموعي بېننګه کېږي نه، دا ذهن کې یاد وساتئ. نه قام به حیثیت مجموعي بیکاره کېدی شي او نه داسې ده چې څه قامونه به زیات په مخ کې زیات شعور لري یا څه قامونه به زیات هوښیاري او څه قامونه به کم هوښیاري، داسې هم ني. د پوهه او د هوښیارتیا دا فطرت خلکو ته ورکړې ده او زما خیال دی چې د هرې علاقې خلک د هغه فطري پوهې په رڼا کې، د قدرتي پوهې په رڼا کې خپل ځان ته ژوند او د ژوند ادارې جوړې کړي وي او دغه شان خپل ژوند سوکاله کولو دپاره خواري هم کوي او په مخ کې هم ځي، پرمختګ هم کوي، مختلفې رشتې بدلیږي، سره تعلقات بدلیږي، سره ادارې بدلیږي، سره کیسه په مخ کې ځي، ارتقا کوي. د نن نه 30 کاله مخکې به شاید چې دلته په میره کور کې به څه بل شان صورتحال و، اوس تاسو ګورئ څه بل شان صورتحال دی. نو دا بعضې څیزونه جوړیږي، بعضې څیزونه نوي را پیدا کیږي، بیا د هغې سره د خلکو ترمنځ چې کوم د رشتې یا د تعلق خبره ده نو هغې کې بدلون راځي او دغه شان یو صورتحال بدلیږي را بدلیږي او هغه په مخ کې ځي. قرآن کې هم خدای وایي که نه چې دا ورځې دي چې زه بدلوم را بدلوم که نه، نو ارتقا کیږي. نو هر قام کې دا کیږي او په هر قام کې دغه ارتقا چې کله فطري طور رواني په مخ کې، چې کله په خپله رواني داسې، نو هغه فطري ارتقا کې هغه قام نه صرف دا چې پرمختګ کوي، هغه بشپړتیا اختیاروي، هغه غټیږي، لوییږي، خوشحاله کیږي. خو چې کله دا ارتقا یا دا بدلونونه دا په مصنوعي توګه مات کړي شي، په مصنوعي توګه په هغې کې رپچرز راشي، په مصنوعي توګه هغې کې شلون راشي، هغه پرې کړی شي، بیا هغلته قام کې مسلې او ستونزې راولاړې شي. نو په دې زه راځم، په دې تفصیلي خبره کوو چې هغه کم ځای کې دي چې کم ځای کې توره راخلاصه کړی شوې ده په پښتون قام، او اوس کمې تورې دي چې هغې ته باید مونږ بیدار یو، هوښیار یو، ورته مخامخ یو. دویمه خبره چې کومه عموما کیږي په دې ضمني انتخاباتو په رڼا کې عموما کیږي،
او ویګني چې د دې ټولنه کې به څه مسله وي. ټولنه چونکې په مخکې تللې ده، څه خلک داسې خبره کوي چې ټولنه چونکې ډېره په مخکې تللې ده، روایتي ټولنې نه خبره لږه ماډرن ټولنې ته راغلې ده، لږه نوې جدید ټولنې ته راغلې ده، جدید معاشرې ته راغلې ده، ماډرن معاشرې ته راغلې ده. او چونکې عوامي نیشنل پارټي او د باچا خان بابا دا تحریک دا ډېر زوړ شوی دی، نو دې کې څه نویوالی پکار دی. دویم خلک داسې قسمه خبرې اترې کوي. زه نه پوهېږم چې تحریک انصاف به څومره ماډرن وي. هغې کې تر ټولو په دې وطن کې تر ټولو رجعت پسند پارټي تحریک انصاف ده، تر ټولو رسته پارټي تحریک انصاف ده. یعنې داسې پارټي چې نه د هغې د فیصله سازۍ څه پته لګي، یو داسې پارټي نه د هغې د تنظیم څه پته لګي، یو داسې پارټي چې نه د هغې د روزنې څه پته لګي، یو داسې پارټي چې نه د اهدافو څه پته لګي، یو داسې پارټي چې نه د منشور څه پته لګي، یو داسې پارټي چې د هغې نه د مرام څه پته لګي او نه د نظریې څه پته لګي، د دې نه رسته پارټي بله څه کیدی شي. نو که په دې حساب یې والو نو پکار دی چې چا خو ورته واښه نه اچولی. بیا بله یو داسې خبره کیږي چې چونکې عوامي نیشنل پارټۍ کې د جمهوریت کمی دی او عوامي نیشنل پارټي عہدې او څیزونه چې دي د هغې داسې تصور دی چې دا جوړې په غیر جمهوري انداز کې کیږي، د هغې د وجې نه د خلکو اعتماد پې نه راځي. اوس په دې خبره به وروستو وکړم چې عوامي نیشنل پارټي څومره جمهوري پارټي ده او عوامي نیشنل پارټۍ کې د فیصله سازۍ دپاره څومره ادارې دي او هغه ادارې په کم شکل کې کار کوي او کم ځای کې ستونزې راځي. نو دا یو بله تفصیلي موضوع ده، په هغه موضوع به چېرته بیا که خیري بحث وکړو. صرف درته دا وایم چې تاسو لږ تصور وکئ چې تحریک انصاف په 1996 کې جوړه شوې ده، 1996 کې تر اوسه پورې یو چیرمین دی. دومره جمهوري پارټي چې یو چیرمین دی، یو پیره الیکشن کړی دی په ټوله پارټه کې، یو پیره الیکشن کړی دی او داسې الیکشن یې کړی دی چې بیا هغه الیکشن کمیشنر کوم که نه جسټس وجودالدین هغه یې فارغ کړی دی، داسې الیکشن یې کړی دی. نو که د جمهوري خبر راشي نو بیا خو پکار دی چې تحریک انصاف ته چا مخه نه وراړولی، چې هغه تر ټولو غیر جمهوري پارټي ده. یعنې په دې ټول وطن کې تاسو چې ګورئ نو کله نه کله به څوک هسې د خلکو د سترګو د خوږولو دپاره کله نه کله څه د الیکشن کیسه کوي، نورې پارټۍ مثلا پیپلز پارټي والا یا بله والا، خو تحریک انصاف دا هم نه کوي. اپوائنټمنټس کیږي پکې، څنګه چې یو ارګنایزیشن کې یو کمپنۍ کې اپوائنټمنټس کیږي یا سرکار اپوائنټمنټس کوي، تعیناتي کوي، دغه شان تعیناتي کیږي پکې، اپوائنټمنټس کیږي پکې. دا سیاسي ګوند کې دا ډېره عجیبه خبره ده، یعنې سیاسي ګوند کې دا ډېره عجیبه خبره ده چې اپوائنټمنټس کیږي. خبره ورسره څه ده؟ خبره ورسره دا ده یو غاړې ته وایي چې موږ د مدني ریاست جوړو. نو د مدني ریاست کې څه دي؟ دا ته څوک تپوس نه کوي چې مدني ریاست کې څه دي. خو بلې غاړې ته څه دي؟ وایي چې د ډنمارک مثال ډېر زیات، د ډنمارک مثال، مدینه او ډنمارک د دې ترمنځ فاصله تاسو لږ هسې طبي فاصله هم چې تاسو ولټوئ نو بلا ډېره ده. یعنې یو داسې چې هغه سوشلیزم باندې ولاړ یا یو قسمه ورته ویلی شي چې داسې یو عمل باندې ولاړ چې هغه مذهب سره هېڅ تعلق نه لري او یو غاړې ته یو مذهبي اصطلاح استعمالول. یو غاړې ته وایي چې چین ډېره ترقي وکړه، چین کې کنټرولډ سوشلیزم دی، کنټرولډ اکانومي ده، لکه کنټرول معیشت دی خو لکه ریاست یې کنټرول کوي، یو داسې معیشت دی چې ریاست کنټرول کوي. نو یو غاړې ته دا وایي چې چین ډېر ښه ترقي کړې ده، بلې غاړې ته څه وایي چې برطانیه او کینیډا چې ده که نه دا لوی کار کړی دی چې په هغې کې داسې کار کېږي که نه، زه ټولو نه خبر یم. نو کینیډا کې کیپیټلیسټ معیشت دی، نو سړی کله نه کله چې سوچ پې کوي که نه نو سر به دې وګرځي چې د یو غر نه خبر راغېستل، بیا د بل غر نه، نو نه نظریه معلوم، نه خبره معلوم، نه هدف معلوم. کول څه غواړي؟ تاسو یو کس د پی ټي آی یا پخپله عمران خان یو کس دا نشي ویلی چې پی ټي آی اصل کې کم مرام تر سره کول غواړي، کمې خبرې ته رسېدل غواړي، نظریه څه لري، تنظیم څه لري، ډانچه څه لري، ساخت څه لري. نو که په دې وای نو په کار دی چې تحریک انصاف ته خو اړو چا نظر نه وي، اړو چا کتی نه، اړو چا ورته واښه نه اچولی، خو داسې خو دا نه. نو مسله کوم ځای کې راځي؟
مسله دلته راځي یو څو خبرې تاسو باید چې مونږ او تاسو په ذهن کې وساتو. تاسو به د ټرمپ الیکشن کتلی. زما خیال ټول امریکا کې د ټرمپ الیکشن داسې و چې مطلب ون سایډډ ورته ویلی شي، یک طرفه الیکشن و. داسې وه چې د ټولو خلکو په ذهن کې دا و چې د ټرمپ لیونی دی. په جلسو کې به هم پته لګېده، هر ځای کې به پته لګېده. خو چې چا به سهار کې یو امریکني موبایل خلاص کو نو ټرمپ به پکې ولاړو. کم امریکني به هم چې ډیجیټل لیپټاپ خلاص کو نو ټرمپ به پکې ولاړو. او دغه قسمه پاپولیزم نه دی، مثلا دا قسمه پاپولیزم یا مقبولیت پسندي چې چا کوم خبره خلکو باندې خوږه لګي او کوم خبره خلکو ورسره ډېر زر ورته متوجه کیږي، راښکې کیږي، هغه خبره چې کوم کې راښکوني، هغه خبره مثلا دا چې ستاسو دا بېروزګاري چې ده دا د مکسیکو د خلکو د وجې نه چې مکسیکن خلک دلته راځي، هغه ستاسو په نوکرو باندې قبضه کوي، نو د دې د وجې نه دلته امریکا کې بېروزګاري ده. نو زه به څه کومه؟ زه به مکسیکو ته دیوال وام. دیوال که تاسو دغه سرحد اندازه ولګوئ که نه، نقشه چې تاسو راوالئ که نه، نو سړی وایي چې دا خبره خو د لیوني نه علاوه بل څوک نشي کولی. خو دا خبره به هر ځای کې وه، لکه چې مدني ریاست به جوړوم، لکه 1 کروڑ نوکری به ورکوم، لکه 50 لکه کورونه به ورکوم، لکه 350 ډیمونه به جوړوم، لکه 10 اربه ونې به کرم. داسې قسمه خبره دا به په هر ورځ په موبایل کې وه. د دې لپاره مختلف د نیټفلکس باندې او نورو ډیجیټل میډیا کې په دې ډېر ښه ډاکومنټریز دي. یو ډاکومنټري خو ما بله ورځ هم کته، د ګریټ هیک، یعنې چې څنګه ته د خلکو نفسیاتو په بنیاد د ډیجیټل میډیا په ذریعه، د موبایل په ذریعه، د سوشل میډیا په ذریعه، د فیسبوک او ټویټر او یوټیوب په ذریعه ته څنګه د خلکو مازغو کې کار کولی شي. چونکې دې باندې ډېره لویه سرمایه لګي، چونکې دا د اربونو ډالرو کار دی. نو تاسو وکتل چې فارن فنډډ کیس کې څومره اربونو ډالر راغلل. نو دا اربونو ډالر کوم ځای ته لاړل؟ دا د دې ذهن اخیستو دپاره لاړل. بیا تاسو وګورئ چې د پښتونخوا حکومت د تحریک انصاف ATM دی نن سبا. په داسې داسې خلکو باندې اربونو روپیو ګټلې، او بیا هغه خلک، هغه انویسټران، هغه سرمایه کاران، هغه سرمایه کاري کوي په دې. او تاسو وګورئ چې ټول تحریک انصاف دپاره کیمپین چلوي. د سوشل میډیا دپاره په زرګونو خلک ټرین که، او په زرګونو خلک سوشل میډیا دپاره ولې چا ټرین که؟ ISPR ولې ټرین که. دا ان ریکارډ وایم، زه دا ریکارډ کېږي، ان ریکارډ وایم. ISPR ولې ټرین که. او پاشا صاحب ورته باقاعده تنظیمي ډھانچې ودرولي نه. نو یو غاړې ته سرمایه کار، بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا ATM، او بلې غاړې ته د ټولې امریکې، برطانیې د 4 ملکونو سرمایهدار. دا د تحریک انصاف په شا ولاړو، اوس هم ولاړ دي. تقریبا ټول اسټابلیشمنټ د تحریک انصاف په شا ولاړو، اوس هم ولاړ دي. اوس هم هغه قوتونه دغه مرسته کوي. نو انټرنیشنل اسټابلیشمنټ، بین الاقوامي اسټابلیشمنټ، ملکی اسټابلیشمنټ او سرمایه کاران، او دې سره سره هغه خلک کم چې د ټوپک ماری معیشت کې نښتي دي، ملټري انډسټریل کمپلیکس، کم چې پرایویټ ملیشیم دي، نو ټیرر سنډیکیټ یعنې ترهګرۍ چې کوم نیټورک دی، کوم جال دی، بشپړ جال دی، ترهګرۍ بشپړ جال، بین الاقوامي سرمایه کاران، د پښتونخوا د حکومت ATM اسټابلیشمنټ او ملکی سرمایه کاران د دې په ذریعه د خلکو په مازغو د قبضې کولو کوشش وکړو. خو اصل کې ټارګټ څوک وو؟ اصل کې نښه څوک وو؟ اصل کې نښه تر ټولو اول پښتونخوا ده، اوس هم پښتونخوا ده. نو پښتونخوا ولې؟ دا بنیادي سوال دی. پښتونخوا ولې؟ دا بنیادي سوال دی. نو د پښتونخوا مدعي څوک دی؟ د پښتونخوا مدعي پښتون دی، او د باچا خان بابا تحریک د عوامي نیشنل پارټي ده. اگر چې د ټولې دنیا کې انساني یووالی غواړي، ټولې دنیا کې قومي مساوات غواړي، ټولې دنیا کې سماجي انصاف غواړي، خو د پښتونخوا خو مدعي دی که نه. نو چې د دې پښتون خاوره نښه شوه، نو د هغې مدعي نښه شوه.
نو اول مونږ باندې دا زور وړو 2014 کې چې تاسو د سره الاینس وکړئ هغې نه مونږ انکار وکړ او د هغې په نتیجه کې دا ټولې خبرې وشوې اوس پښتونخوا ولې نښه ده او بیا عوامي نشل پارټي ولې نښه ده دا بنیادي سوال دی او هغه زمونږ اوس هغه موضوع ته راځم کوم موضوع باندې چې وکیل صاحب یې چې خبرې به وکړي پښتونخوا یې ځکه نښه ده چې پښتونخوا کې وسیلې دومره ډېرې دي دومره ډېرې وسیلې دي پښتونخوا کې د پاکستان ته 80% اوبه ورکوي پښتونخوا کې د پاکستان تر ټولو ارزانه بجلی زیاته برخه بلکې 80% یعنې چې کوم ارزانه بجلی ده د اوبو نه جوړ د هغې 80% پښتونخوا ورکوي پښتونخوا کې د دې ټول وطن نه زیات معدنیات پښتونخوا کې د پاکستان 25% ځنګلات پښتونخوا کې د پاکستان نه بلکې د دې ټول ریجن کې تر ټولو زیات ګیس 2 ټریلیونه مکعبه ګیس دا د روان 500 کالو لپاره په دې ټول ریجن لپاره کافي دی پښتونخوا کې تر ټولو زیات قیمتي کاڼي پښتونخوا کې تر ټولو زیات قیمتي معدنیات پښتونخوا کې روزانه 50,000 بیرل تیل پیدا کېدل پښتونخوا د دې ټولو معدنیاتو د ځنګلو د ګیسو د بجلیو د اوبو دا ټول حساب کتاب چې تاسو وکئ نو زما خیال دا دی که د دې دا ملک روان دی نو په دې کې به زیاتره حصه 2/3 حصه به د دې صوبې وي د هغې دپاره مونږه جنګ کولو عوامي نشل پارټۍ جنګ کولو جدوجهد کولو او په آئین کې 18 ترمیم راوړل او د 18 ترمیم تر مخه مثلا دا چې کومه زه خبره کومه که نه یعنې داسې صورتحال به تر ټولو قیمتي کاڼی زمرد نو د زمردو غر پښتونخوا کې نو د زمردو غر هم خساره شروع کړه دا لږ دی اندازو لګوئ تاسو دا چې کوم د نفرایټ دلته په موندو کې پیدا کېږي تاسو ته پته ده چې دا یو ټرک 100 کروړه دی نه خو تاسو خبرې یې که نه دا خو تاسو ته ویل ظاهره خبره دا چې معلوم خبره کول دي که نه تاسو دا کرومایټ حساب وکړئ تاسو د کولی حساب وکړئ تاسو د ماربلو حساب وکړئ د دې ټول حساب کتاب چې تاسو کې تاسو ما ووایئ که نه چې اوس نفرایټ څومره ټریلیونه نفرایټ پراته دي پښتونخوا کې بیا تاسو ځئ په دې ساوت غاړې ته ځئ که نه نو د ګیسو د تیلو د معدنیاتو ذخیرې هغومره زیاتېږي نو دې څه چل وکړو زمرد ته خساره وکړه پټرول اټکایل ریفاینري ته لاړ شه او هغې دپاره آیل ریفاینري اکټ مونږ جوړ کړی و پښتونخوا حکومت جوړ کړی و پښتونخوا آیل ریفاینري اکټ او هغه اکټ باندې عمل ونه کړه سرمایهکاري ونه کړه نو تیل چېرته ځي اټک آیل ریفاینري ته د پښتونخوا د ګورګورۍ ګیس چېرته ځي فیصل آباد ته د پښتونخوا د شمالي وزیرستان ګیس چېرته ځي میوالي ته د پښتونخوا نفرایټ چېرته ځي د ټرکونه دي چې روان دي هر چېرته چې ځي خو د ټرکونه دي چې روان دي داسې د غرونه وخوړه داسې پکې ډوغلې جوړې کړه ډوغلې تاسو د سوات د غرونه وګورئ تاسو د چترال د غرونه وګورئ دومره وخوړه دومره ډوغلې پکې وکړي زما خیال چې را روان نسل لپاره به شاید چې بیا غرم نه پاتې دومره ډوغلې پکې وکړي ښه کوله تاسو وګورئ زموږ سرخوا کې کوله ده دره کې بډبېرې سرخوا کې کولې ماینونه دي یعنې چې کومې طریقې سره هغه کولې ماینونه خوري لګیا دي او په کوم حساب یې خوري نو مونږ داسې وکړل چې په 18 آئیني ترمیم کې عوامي نشل پارټۍ او پاکستان پیپلز پارټۍ په آئین کې بعضې بدلونونه راوستل مخکې مثلا چې کوم قدرتي وسیلې وې هغه قدرتي وسیلو کې د خلکو برخه نه وه هغه ټول د وفاقي حکومت برخه وه نو مونږ څه چل وکړه مونږ داسې چل وکړه چې یو آرټیکل 158 پکې اضافه کړ نو یو آرټیکل 158 آرټیکل 158 مونږه
د دې دپاره داخل که چې پښتونخوا کې کم ګیس پیدا کیږي یا په هر صوبه کې چې کم ګیس پیدا کیږي د هغې د ترجیحي استعمال حق به د هغه خلکو وي. لکه پښتونخوا کې ګیس پیدا کیږي نو د پښتونخوا په ګیس اولنی حق د مومندو دی، اولنی حق د وزیرستان دی، اولنی حق د پیښور دی، اولنی حق د سوات دی، اولنی حق د دیر دی، د دې ټولې پښتونخوا دی اولنی حق. آرټیکل 158 لا تر اوسه پورې چې کوم ځای کې ګیس راوځي که نه د هغلته هم خلک ښځې په کرک کې هم ښځې لګیا دي احتجاج کوي د ګیس دپاره. بکخیلو باندې هغه دغه تېرېږي چې میاول ته ځي پایپ تېرېږي نو هلته خلک ناست دي روزانه وایي چې په دې به یې رانه تېروي تر څو پورې چې موږ له متني راکړي. او د ښځو احتجاج د ښځو کرک کې آرټیکل 158 دا په عین کې منلی شوی حق دی. په دې باندې خپۍ ښې ده بیخي لکه قبضهګري ده بیخي ډاکه ده ډاکه. نو عوامي نیشنل پارټي ته سزا پسې میلاویږي دا د دې ډاکه ماری خلاف آواز دی. دی خو ډاکې کوي که نه نو اصل کې ډاکو دا دی ډاکو دغه دی دا چې کوم د ده په شا ولاړ دي دا ټول ډاکوان دي دا غلي دي د دې وطن ټولې وسیلې ډاکه کړې. ما ورته وې 2 ټریلیونه مکه به ګیس لګیا دی خوري. دومره ګیس دی که دا مونږ پخپله استعمال کړی شو نو مونږ د ټولې دنیا ته بلکې د ګیر چاپېره خطې ته منطقې ته د خپلې غاړې نه ایکسپورټ کولی شو خپلې غاړې نه برآمد کولی شو. نو پښتونخوا به هم آبادی د دې معیشت به هم آبادي او د دې بچي به هم آبادي خو د پاکستان معیشت به هم آبادي. پاکستان معیشت کوم فرق نه راځي. بیا مونږ یو آرټیکل په دې کې اضافه که آرټیکل 161(2) 161(2) تر مخه چې کومه بجلي دلته پیدا کیږي هغه بجلی باندې د هغه بجلی منافع دا د هغه صوبې ده. دغه بجلی کې 1% منافع دا دغه صوبې ده. دغه یو پیره راکړې شوې ده پوره 2012 کې چې کله پیپلز پارټي عوامي نیشنل پارټي حکومت او تاسو ګورئ دا یونیورسټۍ ګورئ دا سړکونه ګورئ دا څه ګورئ دا هغه منافع ده. د هغې نه وروسته یې NFC ونه که یو پیره NFC شوی دی یعنې یو پیره هغه تقسیم شوی دی د هغې نه وروسته یې تقسیم ونه که څنګه چې دا وي یو ډېر بدماش مشر چې وي هغه په تقسیم باندې کیني چې نه یې کوم بس ټول خلک جاړي دغه شان ټول خلک جاړي. نو زمونږ بجلي استعمالي 1 روپۍ باندې یو یونټ بجلي مونږ جوړو د اوبو نه دا ګریډ ته بوځي نیشنل ګریډ ته بوځي. هغه ځای کې چې د کولي نه کومه بجلي جوړېږي هغه 25 یا 22 روپۍ باندې جوړېږي یا 13 روپۍ باندې جوړېږي. دا سره ایوریج روباسي او 22 روپۍ ایوریج روزي واپس ما باندې 2 روپۍ باندې خرڅي. او د اوبو کومه معاهده یې چې کړې ده په 1991 کې هغه ورسره مونږ منلي وو هغه وخت کې خو د اوبو هغه منافع کې چې کومه تېر شوي 40 کالونو ستونزه د هغه درته وایم هغه ستونزه څه ده 1800 میلیونه ایکړه اوبه زمونږ رسېدلي په دغه تقسیم کې او 1800 میلیونه ایکړه کې مونږ صرف 14 میلیونه ایکړه اوبه استعمالو. مونږ ته لا تر اوسه چشمه لفټ کنال لکه هغه دغه چوچتې لفټ دغه دی که نه د چشمه کې د چشمه کې اباسین نه یو نیر اوچتول دي چې هغې باندې ډی خان د بنو د کرک او د لکي مروت میرې آبادي شي. کلونه وشو هغې دپاره موږ یې لوکیشن هم کړی دی فنډ هم وله مختص کړی دی نه کوي. نو د غنمو په حساب به دا ټوله صوبه بلکې دا ټول ریجن دا به خود مختاره شي سیلف سفیشنټ به د چاته به ضرورت نه پیښیږي محتاجه به نه د دې محتاجي به ختمه شي دغه محتاجي نه ختموي. نو مونږه دا اوس وایو چې د بجلی د خالص منافع یو غاړې ته کېده مونږه وابډا په پښتونخوا کې غواړو. اوس مونږه صرف خالص منافع نه غواړو اوس مونږه خپله ټوله حصه غواړو. اوس بهرحال ټول حصه راکوي او چې نه راکوي دا مبارزه بل جاري. اوس مونږه دا نه وایو چې هغه چې کومه برخه مو راکړې ده او په هغې کې مونږ کم استعمالو او تاسو هغه پوره برخه نه راکوئ نو د هغې پیسې راکوي. مثلا 300 میلیونه ایکړه اوبه هر کال چې تاسو استعمالوي زمونږه د هغې پیسې راکوي 40 کاله بس جمع شوي هغه پیسې راکوي. اوس مونږ وایو چې دا منافع اباسین ټول غواړو دا اباسین زمونږ دی
اوس مونږ دا نه وایو، مونږ نظرثاني هم نه وایو، مونږ دا وایو چې د اباسین ټول زمونږ دی، دې نه به غازي برو ته تنیر نه بوځي. دا خبره کوو او دا خبره په زور سره کوو. ښه تاسو وګورئ د تماکو تر ټولو بهترین ورجینه تماکو دا پښتونخوا کې کیږي، تر ټولو زیات کیږي او تر ټولو بهترین کیږي. نو دا د فصل نوم وایستو، دا فصل نه دی. فصل نه ځکه وایستو چې اتلسم عیني ترمیم کې فصل یعنې زراعت دا صوبایي محکمه ده، نو دا به صوبې سره وه، نو دا د فصل نه وایسته، دا بل شان پروډکټ کې واچوله، نو هغه مرکز ته لاړ، لکه دا د تیلو په شان یا د ګیس په شان دغه څیزونو کې واچوله، نو مرکز ته لاړ. نو مرکز مونږ له ډېر کم سیس راکوي، کم ټیکس چې کوم راغونډېږي هغه کم ټیکس یا پاکستان ټوبیکو کمپني ته حواله کړه. یا دپاره پاکستان ټوبیکو کمپني جوړه کړه. یعنې دا بالکل داسې ده چې د سړي لاس تاو کې لاس پیښي، لاس ولا تاو کې او بیا د هغه جیب کې چې څه جیب ټول ډاکه کې غلا پې وکړي، دا دغه دی. بیا تاسو وګورئ چې د پښتونخوا ځنګلونه، د پښتونخوا ځنګلونه، اوس زه تاسو ته یو اسان حساب ښیم. اسان حساب دا دی چې دا معدنیات کوم ځای کې دي؟ د معدنیات پښتونخوا کې دي او د دې پروسیسنګ انډسټري پښتونخوا کې نشته، صرف ماربلو کارخانې دي. هغه هم داسې طریقې سره دي چې هغې سره ماحول نور خرابېږي، دې دپاره هم څه لار ګودرې نشته. کوله دلته ده، نفرایډ دلته دي، کرومایډ دلته دي، تیل دلته دي، ګیس دلته دي، خو د دې جیم سټونز دلته دي، پریشس سټونز دلته دي، د دې پروسیسنګ پلانټس چېرته دي، د دې کارخانې چېرته دي؟ دا په مومندو کې نه و پکار. د دې نفرایټ او کرومایټ او د دې ټول عمل په مومندو کې نه و پکار چې هر یو زلمی پکې انجینر وی، هر یو زلمی پکې په روزګار وی، دلته خلکو روزګار کولی شوی. بیا تاسو ګورئ ما ځنګلاتو خبره چې کوله نو په هغې باندې ما خبره کوله. تاسو وګورئ چې ځنګلات پښتونخوا کې دي تر ټول نه زیات، خو د لرګي کارخانې چېرته دي؟ د لرګي کارخانې چینوټ کې دي، د لرګي کارخانې ګوجرانواله کې دي. نو ګوجرانواله دې هم خدای آباد لري، چینوټ دې هم خدای آباد لري، خو دا د لرګي کارخانې دلته پکار دي. دا د سپورټس کارخانې سیالکوټ کې هم جوړې کوي، خو دا دلته پکار دي. نو دلته ولې کارخانې نه جوړېږي؟ ځکه چې دلته بجلي نشته، ځکه چې دلته ایندن نشته، ځکه چې دلته توانایي نشته. او توانایي دومره ډېره ده چې 2 ټریلیونه مکعبه ګیس پروت دی، MMC ګیس، 50,000 بیرل تیل پیدا کیږي، تر ټولو زیاته کوله پیدا کیږي، تر ټولو ښه نور دی. او انرژي نشته. نو چې انرژي نشته نو کارخانې نشي جوړېدی، ځکه چې بجلي ګرانه ده. چې بجلي ګرانه ده نو دلته څوک دلته سبسډي هم نه ده. نو چې کم تیارې کارخانې وي، مثلا په کوهاټ روډ باندې انډسټریل اسټیټ و، جمرود کې و، حیات آباد کې و، ګدون کې و، هتار کې و، ټولې لاړې، هغه یونټې ټولې بندې شوې، په زرګونو یونټه بندې شوې، په زرګونو. تېر شوي یو کال کې صرف 3,500 بندې شوې یونټې. نو دا بېروزګاري به پیدا کړي که نه به پیدا کړي؟ ښه اوس دې ته تاسو وګورئ چې یو غاړې ته خو دغه ټولې وسیلې چې کوم د پښتونخوا وي، د دې وسیلو په حواله تر اوسه پورې د عوامي نیشنل پارټۍ نه علاوه بل کوم ګوند اواز اوچت کړی؟ تاسو چرته د دې عمران خان نه یا د نواز شریف نه یا د بل نه یا د بل نه یا د بل نه واورېدل چې دا ټول عمل ډاکه روانه ده په دې وطن؟ د 10 کالونو خلک ووټ درکوي، تر اوسه دی د یو غر ذکر وکړه؟ دغه ځنګلونو کې انډسټري خو څه کوي، یعنې کارخانې خو څه کوي چې نه جوړېږي؟ هغه ځنګلونه ټول وسوځول چې ځنګل دی که نو درکه چې وسوځم. نو د دغه نه راواله، د رازندې نه راواله تر سواته پورې، دیره پورې ټول ځنګل وسوځول، ټول ځنګل وسوځول. تقریبا 900 هکټره ځنګل وسوځولو. نو صرف ځنګل خو نه یې سوځولی، په هغې کې ځناور سوځولي دي، په هغې کې تاریخي ونې سوځولي دي، په هغې کې زما مستقبل خو سوځولی دی، هغې سره ماحول هم اثر غورځېږي. نو تاسو وکړئ سیلابونه چې راغ بیا څه حال و؟ بیا خو نشي رسارېدی، سیلاب خو بیا نشي رسارېدی.
تاسو کته چې بیا ګلیشرز ویلی شو نو بیا څه حال شو اوس عرض مې دا دی چې دا د وسیلو خبره کول دا اصل کې مسله ده دا خبره که څوک پرېږدي نو بیا به هغه شاني د خلکو نه د وسیلو شعور هیرول دي د خلکو نه دا شعور دا خبره هیرول دي چې وسیلې په کار دي نو ځکه کله په کینیډا کې ریسارې او کله مدینه ریاست بیانې او کله ډنمارک او کله کرپشن او کله نوې پاکستان او کله حقیقي ازادي نو دا پراجیکټ دي نو د قیوم خان پراجیکټ شروع کړ بیا د ایوب خان پراجیکټ شروع شو بیا ورپسې د ضیاء الحق پراجیکټ راغی بیا ورپسې د مشرف پراجیکټ راغی بیا د طالبانو پراجیکټ راغی بیا پراجیکټ عمران خان شروع شو نو دا د وسیلو او مونږ عین کې د حق ګټلی هم دی د هغې باوجود یې پخپه ایښې ده بله څه خبره ده د وسیلو سره یو بل شی تړلی دی هغه دی واک یو خو اختیار دی که نه وسیلو ملکیت دی یو دی واک څه دی واک دا دی چې دا وطن زما دی په دې باندې د حکمرانۍ حق زما دی دا وطن ستاسو دی په دې د حکمرانۍ حق ستا دی په دې باندې حکومت هم ته کولی شي بل څوک نشي کولی دا آیین هم منلې ده دا انساني اخلاقیات هم منلې ده دا بین الاقوامي برادرۍ هم منلې ده دا تاریخ هم منلې ده دا شریعت هم منلې ده دا اسلامي هم ده انساني هم ده آییني هم ده نو د هغې اخیستو دپاره څه چل کړی نو هغلته به یو کس ناست یو کرنیل صاحب به ناست هغه کرنیل صاحب به پاټۍ جوړی روانوي پاټو کې به خلکو ور منډي وباسي به هغه کرنیل صاحب به اوټونه د اوټونو په بکسو ډاکې غورځوي هغه به څه کوي یو کرنیل صاحب به ناست هغه به ټول پارلیمان د خلکو نمایندګان د ټول پارلیمان به انجینیر کوي ته راشه او ته لاړ شه دله ووټ ورکوه دله ووټ مه ورکوه او بیا تاسو وګورئ چې څنګه په الکټورل پروسس کې یعنی انتخابي عمل کې څومره لوی ډاکه غورځوي صرف په بیلټ ډاکه نه غورځوي تاسو وګورئ انجینیرینګ څنګه کوي چې کم غواړي چې کم خلک د راشي او د خلکو نه د وسیلو د حق او د واک دا شعور ختم شي نو څه کوي د هغه بوت جوړ کړي بوت نو بوت پس کومه طریقه جوړي هغه طریقه درته ما ویله د موبایل په ذریعه د میډیا په ذریعه د استاد په ذریعه د سکول په ذریعه د مدرسې په ذریعه د دکان په ذریعه د تجارت په ذریعه په دې ذریعو مراعاتو ورکولو په ذریعه نو هغه خلکو ته به خلک هم راغونډ کړي خلک به ورته راغونډ کړي هغې نه به یو لوی بوت جوړ کړي یو لوی دا سلسر اژدها ده دا سلسر اژدها یو لوی بوت جوړ کړي نو هغه لوی بوت داسې چې هغه تصویر ارزښت ښکاري دغه به وایي ولی خان به وایي چې مونږ ته څومره واره په دې سهر نه واله تر ماښامه غدار ویلی کېږي که نه وایي که داسې چېرته چا یو انسان ته ټوله ورځ خر وایي که نه نو تر مازدیګره به د هغه هم دا یقین راشي زه واقعي خر یم که نه نو چې په 40 غنټې کې 14 غنټې د چا بوت ویني نو که څوک دننه په دغه کې غار کې هم دننه پورتي نو هغه مې جوړو د کې خو څه چل شته نو هغه نه بیخي یو ډېر لوی شی جوړ شي یو ډېر لوی بوت جوړ سومنات جوړ شي سومنات بوت جوړ شي نو په دغه طریقه د سومنات بوتان جوړي نو د واک ختمول څه دي چې یو خو ته په خلکو مسلط کې خلک فطري طور پرې نه دی چې خلک کم د خلکو ستونزې څه دي د خلکو خبره څه ده د خلکو احساس څه دی د خلکو شعور څه دی څه غواړي څنګه ژوند تېرول غواړي دې ته پرې نه دی خلک خپلې جرګې مرکې ته نه پرېږدي خلک خپل جماعتونو ته نه پرېږدي چې خپل ځان له ګوندونه جوړ کړي او په خپله طریقې وجوړي نو ته ګوندونه روانې ماته ته د الیکشن او د انتخاباتو عمل باندې ډاکې غورځای ته داسې سیاسي پارټۍ جوړ هغې ته خلک راشړې چې چاته د ډاکو ویلي نو هغه د بیا وزیري چې چاته یې چپړاسي ویلي دي نو هغه د بیا وزیر داخلۍ چې چا چې ډاکو ویلی د وزیر اعلی لکه دا شان خلک ورته راولي یو پارټۍ ته داسې خلک راولي بیا شامود قریشي ټایپ غونته خلک ورته راولي فواد چودري ټایپ غونته خلک ورته راولي ښه نو واک په دې طریقه نو یو خو واک په دې طریقه لي چې خلک درته د خلکو نه بوتان جوړ کړي پای سرمایه کاري کړي هغه خلک مسلطي هغه د خاورې ني
هغه د دې خاورې سره دلچسپي نه لري، هغه د دې خاورې دپاره څه درد نه لري، هغه په دې خاوره کې اوسېږي نه، هغه د دې خاورې وي نه، د هغه د دې خاوره باندې یعنې زه درته په رښتیا دا وایم چې په دې کې یو کس تاسو راوالی، یو لیډر یې راوالی، که هغه ته د خپل کلي لارې ګودرې یاد وي نو ماته بیا ووایي. د خپل کلي د پټو نومونه ورته نه دي یاد، د خپل کلي د خپل وطن د زناورو نومونه ورته نه یاد، د انسانانو نومونه ورته نه دي یاد. دلته چې امپیاګان شوي دي تاسو لږ هغه راونیسئ تپوس ترې وکړئ، ته به دا نه یاد یا دا به ورته نه پته چې غلنی نه څو لارې تللي دي. په رښتیا درته وایم خدای خبر چېرته یو ځای کې به چېرته نو داسې خلک مسلط شي. مسلط تاسو لږ سوچ وکړئ په دې کې، لکه تاسو په ذهن کې ډېر شي خلک راغلي داسې زما ذهن کې چې ما دا خبره کوله ماته بلا زمونږ د غاړې بلا خلکو خبرې ذهن ته راغلي، نومونه ذهن ته راغلل، ستاسو ذهن ته هم نومونه راغلي. نو واک علي واک، نو واک په دې طریقه علي. نو عوامي نیشنل پارټي ځکه نښه ده، په نښه ده، پښتانه ځکه په نښه دي، عوامي نیشنل پارټي ځکه په نښه ده چې دا واک غواړي. او د دې اختیار خبرې چې ما کوله دې کې یو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ، د خپل حکمرانۍ حق چې دی که نه، نو دا هم حق دی چې پالیسي په خپله خوښه جوړولی شي، پارلیمان خارجه پالیسي جوړولی شي. د څومره زمانو نه د دې وطن د کروڑو خلکو تجارت په دې پوله اخوا غرب غاړې ته و دی، دا ټولې لارې غیر عیني طور بند کړي، غیر قانوني طور، غیر انساني طور بند کړي دي. ازادي د څه دپاره کړي دي؟ د دهشتګرو دپاره ازادي دي، هغه ځنه چې کوله غلا کوي هغې دپاره ازادي دي، دې ځنه چې ډالرې پټوي او هغلته یې وړي هغې دپاره ازادي دي. دا سیده که نه ده؟ تاسو په رښتیا وایي. نو دا حق چې دی دا اختیار، دا وسیلې، دا صرف اوبو، غرو، معدنیاتو، تیلو، ګیس نه دی، نه ځنګل، دا لارې هم وسیلې دي. دا د غرب غاړې ته دا پښتونخوا دا د سنټرل ایشیا دروازه ده. نو د سنټرل ایشیا سره ټول تجارت ته کولی شي، یو غاړې ته د سنټرل ایشیا ته تلی شي، بلې غاړې ته یورپ ته تلی شي، بلې غاړې ته روس او چین ته تلی شي. دا ټولې لارې تا ته ازادي، خو دا لارې دله بندي کړي دي. ازادي څه دپاره؟ چې دهشتګر راستئ، ټوپکمار راستئ، بیا ازادي، چې هغه ځنه کوله ډاکه کوي بیا ازادي، او دې ځنه چې ډالر وړي بیا ازادي، نورې بندې دي. صرف په دې صرف ما حساب کتاب کوي چې په دې 12 لارو به 80,000 خاندانونو تجارت کولو، 80,000 خانه صرف په دې لنډو، یعنې دا باجوړ او مومند او تورخم د دې حساب کتاب چې ما یو پیره کړی پښتون کې چاپ دی مقاله ده زما، چې صرف دې 3 لارو حساب کتاب کړو، هغه 81,000 فیملیز ما حساب کړو، یعنې 81,000 خاندانونه په دې آباد وو. تاسو لږ حساب وکړئ د چمن راواله تر انګوره ډۍ پورې دا به څومره خاندانونه پالي، دا به څومره لوی روزګار و. نو یوازې د دې خاندانونو پاللو خبره خو نه وه، یعنې د پاکستان معیشت به هم ښه کېدو که نه، نو دې خپل معیشت ښه کېدو ته هم نه پرېږدي. د داسې یعنې نا عاقبت اندیش بدبخته اسټابلیشمنټ دی، د داسې بدبخته دنیا ده یا بدبخته انټرنیشنل اسټابلیشمنټ، هغې خو خپل تزویراتي مقاصد دي. نو واک دې ته هم وایي چې په لارو ګودرو د تجارت ازادي، په لارو ګودرو دی دوستۍ ازادي، په لارو ګودرو دی ښه بده مړې ژوندۍ ازادي، په لارو ګودرو دی که د یو قام خلک بیا خو دې خامخا یي، که د جدا قاموني نو هم دې باید چې ازادي. په یورپ کې پولینډ کې جرمن دي، په سویټزرلینډ کې جرمن دي، مثلا د جرمن مثال جوړوي، پولینډ کې جرمن دي، سویټزرلینډ کې جرمن دي او فیډرل ریپبلیک اف جرمني کې جرمن دي. د دریو ملکونو د جرمنیانو دپاره ویزې فري کړي دي، ویزې نشته جرمن دپاره. که جرمن یا سویټزرلینډ ته ځي نو ویزه نه ضرورت نشته، که پولینډ ته ځي نو ویزې ضرورت نشته، که فیډرل ریپبلیک اف جرمني ته ځي نو د ویزې ضرورت نشته، ځکه چې یو قام دي. نو دنیا خو دا چل کړی دی، نو جرمن په مخ کې تللی دی او که ته په مخ کې تللی، سویټزرلینډ په مخ کې دی او که ته په مخ کې، ځکه خو دا حل دی. نو دا دویمه یو قسمه تاسو ویلی شي چې د واک خبره وه. اوس درېیمه خبرې ته راشي، پښتونخوا او پښتانه او عوامي نیشنل پارټي او د باچا خان تحریک ځکه په نښه دی چې اختیار هم غواړي د خلکو دپاره، واک هم غواړي، خو د خلکو شناخت، د قانونو شناخت، د قانونو پیژنګلو
او د قامونو د پیژنګلو سره د مختلفو قامونو مساوات هم غواړي. نو دی ستا شناخت هم ختموي، شناخت باندې هم ډاکه لګوي، هغې پسې هم توره راغستې ده. ما ته تورې یادولې، دغه تورې دي، دا هغه ټمبمان دي چې دا مونږ باندې راخلاصي، دا ښکاري نه خو دا مونږ ویلي کوي. نو ژبه یې دله د مارکیټ نه وایسته، نو ژبه یې د درسي کتاب نه وایسته، نو ژبه یې دله د نوکرۍ نه وایسته، نو ژبه یې د ملازمتون نه وایسته، نو ژبه یې ملک بدر کا، ژبه یې وطن بدر کا. دا ژبه چې ده که نه، زما مور چې ما ته ښولې ده، زما نیا چې ما ته ښولې ده، دا ژبه یې جلاوطن کړه، د دې مری خفه کړه. نو ستا د ټپې مری خفه کړه، ستا د نیا مری خفه کړه، او ستا د تاریخي حافظه یې ماته کړه. دا په متلونو کې مونږ ته رارسي که نه، چې د نن 1000 کاله مخکې مومن سینګه وو، د نن 1500 کاله مخکې مومن سینګه وو، دا خو په متلونو کې رارسي که نه، په شاعرۍ کې رارسي، په سندره کې رارسي، په کیسو کې رارسي. نو دا کیسه به اوس په کتاب کې چې نشته، نو ستا ماشوم ته به یې څوک ښایي؟ هغه اوس خو اجرې هم داسې نشته، اوس موبایل کې نښتې دي. نو چې دا موبایل کې نی، نو دا د دې ماشوم دا حافظه به ختمېږي که نه به ختمېږي؟ په رښتیا وایي. نو دا حافظه چې ختمه شي، نو دنه به دا هېري که نه چې دا نفرایډ زما دي، دا به تې هېرېږي که نه به هېرېږي؟ او دا به تې هېرېږي که نه چې دا زما وطن دی، په دې اختیار زما، دا به تې هېرېږي که نه هېرېږي؟ نو چې ژبه لاړه، نو دې سره سره د ژبې سره سره تاریخي حافظه ماته کړه، ژبې سره چې جلاوطن کړه، تاریخي حافظه ماته کړه. ادبیات یې ختم کړل، د ژبې ادبیات یې ختم کړل. نو د پښتو کې کتاب چاپ شي، نو به څومره ویلی کېږي، څومره به لوستلی کېږي، لږ اندازه ولګوي. نو پوره پرنټینګ انډسټري ختمه کړه د پښتو. نو تاسو وګورئ په ټي وي کې څومره وخت دی سرکاري ټي وي کې پښتو دپاره ډرامې دپاره، په ریډیو کې څومره وخت دی پښتو پروګرامونو دپاره. نو دا خو شکر دی چې زمونږ شاعرانو، لیکوالانو، دانشورانو، ادیبانو سره شکر دی چې موبایل شته، نو څه ناڅه مونږ ته د هغې څه خبره رورسي، څه غزل رورسي، څه شعر رورسي، یعنې دا خو به ختم، دا خو به تکه توره تیاره وه. نو خلکو به دا وی چې پښتو کې څوک شعر لیکي، پښتو داسې ژبه ده چې ویلی کېږي. دا به یې سوال کولو که نه به یې کولو؟ اوس خو کم از کم دا سوال کم از کم په خپلو ستړو، په خپل زیار د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، دانشورانو په خپل د زړه په زور دا عمل ترسره کړو. یعنې ژبه ختمول، تاریخي حافظه ختمول، نو بیا هغې سره څه ختمېږي؟ ادبیات ختم شي، نو هغې سره خپل سوچ ختم شي. په خپله مورنۍ ژبه کې موږ سوچ کولی شو. یاد ساتئ، په ټوله دنیا کې اولنۍ زده کړې مورنۍ ژبه کې دي. په ټوله دنیا کې، دا زه بیا وایم، په ټوله دنیا تکراروم، دا ځان سره نوٹ کړئ، په ټوله دنیا کې اولنۍ زده کړې پرایمري تعلیم دا په مورنۍ ژبه کې دي. دا ولې؟ دلته مونږه په 2012 کې یو قانون پاس کو، لینګویجز پروموشن ایکټ. د هغې تر مخه مو اولنۍ زده کړې 5 ژبو کې شوې، لکه مورنیو ژبې 5 پښتونخوا کې غټې 5 ژبې چې دي، او لازمي مضمون په حیث هم پښتو او نورې 5 ژبې هغه مو شامل کړي په نصاب کې. دی د 2014 راغه، نو انتظامي طور هغه ایکټ خو قانون خو نشي ختمولی، انتظامي طور یې ختمې کړي. یعنې مثلا د ژبو د استادانو ویکنسي نه اناونس کوي، د هغې کتابونه نه چاپ کوي ټکسټ بک بورډ، نو دا یې وویستې. نو دا یې دنه صرف دنه غر وانغېسته، او صرف NFC باندې ډاکه ونه غورځوله، صرف یې اوبه وانغېستې، صرف یې ګیس او تیلو باندې ډاکه ونه غورځوله، ستا په سوچ هم ډاکه وغورځوله او په ژبه هم ډاکه وغورځوله. او دا واز څوک اوچتوي؟ دا عوامي نیشنل پارټي اوچتوي. نو عوامي نیشنل پارټي به یې دښمنۍ که نه به یې په هغې به تورې راخلاصي که نه به راخلاصي؟ دا مورنۍ ژبه ولې ضروري ده؟ دا سوچ چې موږ کله کوو، دا فکر چې کله کېږي، دا موږ سوچ کوو لګیا یو که نه. مثلا تاسو ملګرو یو خبر وکړه، دا د سوچ نه راوتې خبرې دي. دا سوچ موږ مورنۍ ژبه کې کوو. یعنې تاسو اوس سترګې پټې کوئ او لږ سوچ وکئ چې څومره ستاسو ذهن ته راځي، نو د هغې نوم یا د هغې عمل نوم یا د هغې تشریح هغه تاسو پښتو کې کوئ. تاسو خوب پښتو کې وینئ، موږ خوب پښتو کې وینو. دا ستا تخیل دی، دا ستا تخلیقیت دی. نو تخلیق په پښتو کې، نو سوچ په پښتو کې. نو چې سوچ دې مات شه،
نو سوچ د غلام شي کنه بیا ځکه چې بیا د نور سوچ راننوځي کنه د نور سوچ مسلط کیږي کنه نو مسلط فکر کې چې انخلي نو فکری غلامی دي توي نو فکری د ژبې ختمېدو سره فکری غلامی راځي نو فکری غلامی بیا تر ډېره وخت خلک ساتي غلام د ته پته نه غلامي ما د غلامي خپل زنجیرونه نه ویني خپل هتکړې نه ویني خپل زنجیرونه نه ویني نو تاسو به اوري خلک چې مړه لکه بس مونږ اډو پښتانه نه یو دا غدي فکری غلامی د خپل هتکړې نه ویني کته وې کنه ته پښتوني کته منی کنه ته پښتوني کته خواهش لري کنه ته سوچ پښتو کې کوي نو دا ستا حق دی چینینو په انګریزا کې ایجادونه نه دي کړي نه روسیانو کړي دي نه جرمنیانو کړي دي نه نارویجنز کړي دي دوی مخپلو ژبو کې کړي دي نه نیوزیلینډ کړي دي دوی مخپلو ژبو کې کړي دي نو دا ترکیې چې دي د انګریزا سره نه دي تړلي نورې ژبې زده کول انګریزي زده کول پښتو اردو زده کول یا ویل عربي زده کول یا ویل فارسي زده کول یا ویل ترکي زده کول یا ویل فرانسیسي زده کول یا ویل ډېره اعلی خبره ده خو هغه هم هله کولی شي چې کله مورنۍ ژبه نو دی ستا صرف په اختیار یا په وسیلو قبضه نه کوي دی په وسیلو باندې خو پوره ډاکه غورځولې ده قبضهګري ده په واک قبضهګري ده او دی سره سره په شناخت قبضهګري ده عوامي نېشنل پارټۍ چونکې د قامي شناخت او د قامي یووالي او د قامي مساواتو خبره کوي د هغې د وجې نه عوامي نېشنل پارټي په ټارګېټ ده په نښه ده ځکه دا توره پرې راغورځېږي بیا یو بله خبره ته کوم دا درې واړه څیزونو اخیستو اسانه طریقه چې کوم انټرنیشنل یعنی بین الاقوامي سرمایهدارو او جنګیالو جنګ ببرو سره موندې ده کومه اسانه طریقه هغه د جنګ طریقه ده د جنګ تر ټولو استعماري عمل تر ټولو زیات استعماري عمل جنگ دی جنگ خلکو باندې نافذ کا قبضه پې وکړه جنگ چې راشي نو یره راشي جنگ چې راشي ماتېدل راشي جنگ چې راشي نو تخلیقي عمل ودرېږي جنگ چې راشي ناسته پاسته ختمه شي جنگ چې راشي ادارې ماتې شي جنگ چې راشي نو تلل راتلل بند شي نقل و حرکت ختم شي جنگ چې راشي نو خلک د مستقبل سوچ ختم شي ځکه چې ته وایي چې بچ څنګه شم اوسنۍ بقا پسې کې ولټوم د نن ورځ څنګه بچ شم نو جنگ تر ټولو لوی استعماري آله ده نو جنگ کله د مذهب په نوم راولي جنگ کله د بل په نوم راولي کله د بل په نوم راولي او دې سره د جنگ سره سره یو خې د جنگ بلا لوی کارخانې جوړ کړي بلا لوی انډسټري ده د جنگ دا توپ او دا ټینکونه او دا بمونه او دا غوري میزایل او دا ابدالي میزایل ابدالي غوري پیاسې بد لګي ابدالي پیاسې بیخي بد لګي خو په میزایل یکدیم نوم میزایل د سره خپل نوم هم نشته دا داسې تورزن ځوان د سره خپل نوم هم نشته میزایل هم زما نوم یږدي او بیا ما ماتوي اول ما مات بیا په نوم کېږي بیا خلک وایي د ابدالي به ته وړونه چې تپوس وکړي وایي د ابدالي به چېرته د فیصل آباد څوک دا تاریخ حافظه خو یې ماته کړه که نه تاریخ خو یې برباد کړه که نه په کتابونو کې مو په درسي کتابونو کې فرض کې عرض مې دا کولو چې جنگ او د جنگ سره تړلي آلې دا لوی استعماري عمل دی نو دې سره دې پرایویټ ملیشې هم را پیدا کړي ای دپاره د مذهب جواز ولټوي پرایویټ ملیشې پلانې تحریک او ډنګړی تحریک او ډنګړی دا او ډنګړی هغه او ډنګړی هغه او ډنګړی هغه نو دا د جنگ مختلفې ذریعې دي دا پرایویټ ملیشې د دې پراجیکټ دي دا که دا حزب اسلامي هم د دې پراجیکټ و دا که جمعیت اسلامي هم د دې پراجیکټ و دا که تحریک طالبان پاکستان دا هم د دې پراجیکټ و دا د کشمیر کې چې کوم خلک جنګول دا هم د دې پراجیکټونه دا ټول د دې پراجیکټونه دي هغه پراجیکټونو کې څه خلکو سره بیا نالګي شي بیا ذاتي دشمنۍ جوړې شي بیا یو بل وجني یو بل نه همغې مړ کېږي اکثر خو بهرحال یو کیسه جوړه شي نو موږ ته داسې ښکارېږي چې د دې ترمنځ جنګ دی دا مینج جنګ وي دا داسې که نه کنټرول جنګ وي بظاهره جنګ ښکاري جنګ نه یعنې که جنګ ته ختمول غواړې نو تا امریکا او روس او چین او پاکستان او ایران تا یو پرایویټ ملیشې ته پوره یو ملک څنګه حواله کولو
دا سهولتکاری که امریکې او پاکستان او ایران او چین او روس نه وی کړی، دلته د امارت اسلامي جوړېدی شوه. نو د هغه امارت اسلامي د چترۍ لاندې اسلامک موومنټ اف ازبکستان هم دی، القاعده هم ده، تحریک طالبان پاکستان هم دی، یو غور هم دی، پلانې هم دی، ډنګړی هم دی، ډنګړی هم دی، ډنګړی هم دی، د هغه چترۍ لاندې دی که نه. نو چترۍ خو تا نیولې ده، هغه ته کنټرول کوي، هغه ته پېښور نه چلای، هغه پروټیکټریټ دی، هغه یو آزاد ریاست نه دی، هغې باندې خو قبضه شوې ده، ټوپکمارو قبضه ده. نو دا ټوپکماری او دا جنگ، د دې جنگ او د دې ټوپکماری او د دې د پالیسو په ضد اواز څوک اوچتوي؟ عوامي نیشنل پارټي. د دې د وجې نه عوامي نیشنل پارټي او د پښتنو دا وطن باندې توره راغورځېدلې ده. بیا تاسو دا وګورئ چې دې وطن کې اشرافیه پېژنئ، ایلیټ اشرافیه داسې خلک وي چې هغه د دې وطن په وسیلو باندې داسې قسمه ګروپونه وي، ډلې وي چې هغه دې وطن په وسیلو باندې لکه د خامار ژوند کوي، قابض په غزانو. نو دا اشرافیت دې ریاست جوړ کړ، بیا مرکزیت جوړ کړ چې یو مرکز په کار دی، او که مرکز نی نو بیا به دا خلک یو بل نه بیل را بیل شي، او یو مرکز په کار دی، یو مرکز په کار دی. نو مرکزیت یې راوسته، د هغې دپاره مذهبي بنیاد ولټولو، د مذهب په بنیاد، اگر چې هغه بیخي لکه داسې نه ده، هغه ډېر تفصیلي موضوع جوړېږي، هغه هم یو جدا موضوع جوړېږي، خو هغې دپاره مذهب بنیاد. نو پاپایت یې راوسته، نو بیا هغې سره فرقه پرستي هم راغله، ظاهره خبره دا ده. د دې سره تاسو دا اوس وګورئ چې د دې جنگ، د دې اشرافیت، د دې مرکزیت او د دې پاپایت په ضد اواز څوک اوچتوي؟ عوامي نیشنل پارټي. نو سماجي انصاف څوک غواړي؟ عوامي نیشنل پارټي. نو چونکې دلته اشرافیه طاقت ځان سره ایثارول غواړي، دلته اشرافیه مرکزیت حاصلول غواړي، دلته اشرافیه د مذهب په بنیاد جیلي څیزونه جوړول غواړي. د دې د وجې نه عوامي نیشنل پارټي په خطره کې ده، د دې د وجې نه عوامي نیشنل پارټي په نښه ده، د دې د وجې نه عوامي نیشنل پارټي د ټولو دښمنه ده. او پښتون قام یې ځکه دښمن دی چې پښتون قام وسیلې لري، پښتون قام سنټرل ایشیا ته لارې لري، پښتون قام په دې حواله د وسیلو په حواله او د لارو په حواله یو داسې خطه کې پروت دی چې د سنټرل ایشیا او د ساوت ایشیا نه، د ساوت ایشیا او د سنټرل ایشیا ترمنځ پول دی. د دې د وجې نه عوامي نیشنل پارټي هم په نښه ده او د پښتون وطن هم په نښه دی. په دې کې هم ځکه جنګ ببری او جنګیالي او ټوپکماری راځي. ما خیال دا دی چې د مانځو وخت هم دی او تقریبا ډېرې غټې چې کومې نکتې وي په دې کې تفصیلي بحث دی، خو غټې چې کومې نکتې وي ټولې غټې نکتې تقریبا ډسکس شوې، بحث شو سره. که فرض که اوس هم دې نه وروسته څه سوال وي نو تر مونځ تر وخته پورې تاسو هغه سوال جواب کولی شئ یا وضاحت کولی شئ، یا که اختلاف کوئ یا که مخالفت کوئ ستاسو خوښه ده.